هره ورځ زرګونه کډوال د اسلام قلعه له لارې هېواد ته ننوځي. هغه کډوال چې په جبري توګه له ایران څخه ایستل شوي دي. یو شمیر یې وایي چې د ایستلو پروسه د ایراني پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو ناوړه چلند او حتی وهلو سره مل وه. کلی تقصیرها را انداخت گردن ما، این کار افغانی‌ها بوده و افغانی این کارا را انجام داده. ولی من مطمئن هستم 100% هم 90% مطمئن هستم که افغانای ما و شما اگر در این کار هم بوده تقصیرکار نبوده. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو د خلکو پراخ ستنیدل د هېواد جدي کړکېچ ژور کړی دی او لسګونه زره خلک په جبري توګه د سرپناه سرچینو یا ملاتړ پرته بیرته ستانه شوي دي. دې سازمان ویلي چې د ستنېدو پروسه باید په خپله خوښه، خوندي او د انساني وقار په پام کې نیولو سره ترسره شي. مشکلات ما قانونی هم که باشیم در حال حاضر مشکلات داریم، چون با ما رسیدگی نمیشه، مدارک داشته باشی هم فرق نمیکنه. له بلې خوا یو شمیر کډوال وایي چې د هغو افغان وګړو د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته چې د ایراني پولیسو لخوا نیول شوي دي. اعلان نسبت مهاجرین که میگیرم قاچاقی همون کسایی که قاچاقن میگیرم دیگه پلان اونجا راتبون معلوم نیست کجا میبرم کجا نمیبرم، کسی که خود میای کار نداره. د اسرائیل او ایران ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته تهران د هېواد د کډوالو په پراخه کچه جبري ایستل پیل کړل. هره ورځ په زرګونه کډوال له دې هېواد څخه ایستل کیږي او کډوال د کډوالو ضد احساساتو او په ایران کې د نجات پرستۍ د پراخې څپې په اړه خبرې کوي. د ایران حکومت ویلي چې دوی به بیا اسناد افغان کډوال وباسي.